السلام علیکم ګلالۍ زده کوونکو ستړي مشئ یو ځل بیا زه محفظ الله اقبالي ستاسو په درانه چوپړ کې یم خدای دې وکړي چې روغ جوړه خوشحاله اوسئ ګلالۍ زده کوونکو موږ او تاسې په تیر لوست کې د دریم فورم د ریاضي د برخې سوالونه یا پوښتنې تر 14مې پوښتنې پورې حل کړي راځو اوس پیل کوو په 15مه پوښتنه باندې چې د 15مه پوښتنه موږ او تاسو څخه داسې پوښتل شوې ده چې په 15مه پوښتنه کې راغلي دي که دغه افادې حاصل یعنی افاده یې راکړې راته ویې که دغه افادې حاصل مساوي له څو سره دی افاده د تانجانت نوي جمع د 10 درجو مساوي له څو سره کیږي نو موږ داسې لیکو چې 15مه پوښتنه تانجانت نوي جمع 10 درجو مساوي کیږي څو سره دا مساوي کیږي د څو سره ځوابونه یې ورکړي دي دلته لومړی ځواب یې ورکړی منفي 3 د تحت جذر دویم ځواب یې ورکړی دی ورته منفي 2 د تحت جذر دریم ځواب یې ورکړی دی منفي دریم ځواب یې ورکړی 3 تحت جذر او څلورم ځواب یې ورکړی دی 2 تحت جذر دا درې ځوابونه یې ورکړي دي موږ او تاسو ته د څلور ځوابونه وبخئ څلور ځوابونه راکړي دي په حل باندې پیل کوو حل د دې د حل دپاره چې موږ او تاسې کار وکړو د څه نه استفاده کوو نو د دې دپاره موږ او تاسې لیکو چې تانجانت د 90 درجو جمع 10 درجې مساوي کیږي د منفي کوتانجانت 10 درجو سره یعنی تانجانت 90 جمع تیتا مساوي کیږي منفي کوتانجانت تیتا سره نو د دې رابطې په اساس موږ او تاسې دا لیکلی شو نو د دې نه موږ دا مساوي کیږي منفي علامه په خپله کوتانجانت 10 درجو 3 تحت جذر دی نو موږ او تاسې په پورتني ځوابونو کې ګورو چې کوم ځواب سم دی ګورو لومړی ځواب زموږ او تاسې سم دی نو وایي چې همدا ځواب زموږ دپاره سم دی او که چېرته د کانکور د تخنیک نه هلته که کالکولیټر ته د استفاده کول اجازه درکړي نو تاسو کولی شئ چې نوي جمع 10 جمع کړئ سره او اتومات د ماشین په واسطه هم کولی شئ قیمتونه پیدا کړئ که چېرته هغه کسري درکوي قیمت چې منفي درکړي درته نور کولی شئ د دې تر جذرونه په اسانۍ ډول لاسته راوړئ او زرې ځواب لاسته راوړئ لیکو 14مه پوښتنه په 14مه پوښتنه کې موږ او تاسې نه داسې پوښتل شوي دي چې لیکلي د وکتورونو جمع حاصل 3 وکتورونه یې راکړي دي قیمتونه مساوي له څو سره دي نو وکتور یې داسې راکړی دی 0.0.5 جمع 8 یو جمع 0.0 مساوي کیږي د څو سره دی موږ تاسو ته دا پوښتنې راکړي دي د دې پوښتنو د حل دپاره څلور ځواب ورکړي دي څلور ځوابونو کې موږ او تاسې ګورو چې کوم ځواب اوله ځوابونه لیکو لومړی ځواب یې راکړی دی چې 8 منفي 9 دا یو ځواب دی دویم ځواب یې موږ تاسو ته راکړی دی چې 2 8 1 او دریم ځواب یې موږ تاسو ته راکړی دی I وکتور جمع 8 j وکتور جمع وکا وکتور او څلورم ځواب یې موږ تاسو ته راکړی دی چې 8 لیکلی دی دغه وکتور جمع حاصل مساوي کیږي له څو سره حل داسې حل کوو لیکو چې 0.0.5 جمع 8 1 جمع 0.0.1
دا مساوي کیږي 0 جمع و جمع 0 0 جمع 8 جمع 0 0 جمع 8 جمع 0 15 جمع 1 جمع 1 15 جمع 1 او جمع 1 دا مساوي کیږي د څو سره و 8 15 شپږ دیم و نو دا قیمت که چیرته موږ دې ته وګورو دلته څو ځواب موږ تاسو ته راکړي دي دلته وګورو و منفي و دی و 8 منفي و دلته 2 8 1 دی په دې ځای کې و آی جمع 8 ج جمع و کا او دلته و 8 15 دی نو که دا په وکتور په شکل ولیکو نو دا مساوي کیږي و آی وکتور جمع 8 ج وکتور جمع و کا وکتور نو موږ تاسو که پورتنۍ ځوابونو ته وګورو په پورتنۍ ځوابونو کې کوم سم دی دلته موږ تاسو ګورو چې دریم ځواب زموږ تاسو لپاره سم دی نو وایي چې دا ځواب زموږ تاسو لپاره سم ځواب دی راځو ګلالۍ زده کوونکو بلې پوښتنې ته موږ تاسو و درشمې پوښتنې ته و درشمه پوښتنه موږ تاسو څخه څه پوښتل شوې ده داسې پوښتل شوې ده چې په و درشمه پوښتنه کې راغلي دي د تابع اول مرتبه مشتق اف x مساوي کیږي x په اف x مساوي کیږي x په توان د 15 ای په توان د y نو درې ځوابونه څلور ځوابونه ورکړي دي د لیکو چې و درشمه پوښتنه کې راغلي دي چې اف x مساوي کیږي x په توان د 15 ضرب د ای په توان د y ضرب د ای په توان د y y د دې لومړی مشتق مساوي د څو سره دی لومړی ځواب یې داسې ورکړی دی چې موږ تاسو ته لومړی ځای راوکړه 15 ای په توان د y x په توان د 4 15 ای په توان د y x په توان د 4 دویم ځواب یې راکړی دی چې 15 ای په توان د y x په توان د 4 جمع ای په توان د y یعنی 15 ای په توان د y x په توان د 4 جمع ای په توان د y x په توان د 4 دریم ځواب موږ تاسو ته راکړی دی چې ای په توان د 15 ای په توان د y x په توان د 4 جمع 15 ای په توان د y x په توان د 4 او څلورم ځواب موږ تاسو ته راکړی دی دا 15 دی 15 څلورم ځواب یې راکړی دی 15 په توان د y x په توان د 4 ها بله 15 ای په توان د y x په توان د 4 جمع ای په توان د x x په توان د 4 دا څلور ځوابونه موږ تاسو ته راکړي دي موږ تاسو ګورو چې په دې څلور ځوابونو کې کوم ځواب سم دی حل دلته لیکم حل د حل لپاره لیکم چې اف x تابع مساوي کیږي x په توان د 15 ضرب د ای په توان د y د دې ځنه د دې مشتق چې واخلو اف x مشتق مساوي کیږي دلته تاسو ګورئ ای په توان د 15 دا په خپل چې شه دی ای په توان د y ثابت قیمت دی نو چې ثابت قیمت لیکم ای په توان د y ضرب د دې مشتق چې واخلو x 4 ضرب د ای په توان د وبخښئ x 15 x په توان د 4 یعنی توان یو کمو توان ضریب ضرب توان یو کمو نو دا مساوي کیږي اف x مشتق که موږ دا منظم ولیکو نو لیکو 15 ضرب د ای په توان د y ضرب د x په توان د 4 یعنی دا قیمت راکړي که موږ تاسو پورتنۍ تابع کې وګورو نو لومړی ځواب زموږ تاسو سم دی نو موږ وایو چې په دې پوښتنه کې موږ تاسو ته کوم ځواب سم دی دا
زه ګلالۍ زده کوونکو 18مې پوښتنې ته چې موږ او تاسو څخه 18مه پوښتنه څنګه پوښتل شوې ده. په 18مه پوښتنه کې راغلي که چیرې د پارابولا معادله په هغه صورت کې وای مربع منفي شپږ دېرش وبخښئ وای مربع منفي شپږ وای جمع 3x مساوي 0 سره وي د تناظر محور یې عبارت دی له یعنې تناظر محور یې د لاسته راوړلو دپاره موږ او تاسو څه کوو د دې قیمت معادلې د پارابولا معادله حل کوو. لیکو چې 18مه پوښتنه داسې معادله راکړل شوې ده وای مربع منفي شپږ وای جمع 3x مساوي کېږي 0 سره. وای د تناظر محور یې څه شی دی څو دی. لومړی ځواب یې ورکړی دی. لومړي ځواب کې لیکلي دي چې وای مساوي کېږي منفي 3 وای مساوي کېږي منفي 3. دویم ځواب یې لیکلی چې وای مساوي کېږي د څو سره 3 سره. او څلورم ځواب یې لیکلی دی چې وای مساوي کېږي منفي 1 وای مساوي کېږي منفي 1 او دریم ځواب دی دا. څلورم ځواب یې لیکلی دی چې وای مساوي کېږي د 1 سره وای مساوي کېږي د 1 سره. حل د حل دپاره چې موږ تاسې ګورو دلته په دې ځای کې دغه د بشپړې مربع شکل ته جوړو یا تکمیل مربع چې ورته وایي. لیکو وای مربع منفي شپږ وای جمع 3x مساوي کېږي 0 سره. نو د دې ځای نه دا داسې لیکو چې وای مربع د وای ضریب چې دی دا نیمه کوو مربع کوو هم جمع کوو ورسره هم تفریع کوو تر څو وکولی شو چې مکمله مربع دې څخه جوړه شي 3x مساوي د 0 سره. که دې ځای ته وګورو چې راځي x منفي یعنی y منفي 3 کل مربع او دا مساوي کېږي دلته موږ او تاسې ګورو په دې ځای کې منفي لرو منفي 9 که د مساوات نه موږ او تاسې دا قیمت خواته واړو ډایرکټ لیکو چې منفي 3x جمع 9. که نور هم دا رابطه ساده کړو د دې ځای نه نو داسې لیکو چې y x مربع دا مساوي کېږي دلته که منفي 3 قیمت ونیسو مشترک نو راځي x منفي 3 دلته مشترک نیسو نو لیکو چې x منفي 3 په دې شکل باندې ځکه که چېرته موږ بېرته دا د سره ضرب کړو نو په خپله منفي 3x کېږي او که د سره ضرب کړو مثبت 3 کېږي. نو دلته موږ او تاسې چې د بشپړ مربع دپاره چې کله موږ او تاسې غواړو چې تناظر محور لاسته راوړو نو دغه مکمله یا بشپړ مربع مساوي د 0 سره لیکو. نو لیکو چې y منفي 3 کل مربع مساوي کېږي د 0 سره. د دې ځای نتیجه کېږي چې یا پایله لاسته راځي چې y منفي 3 مساوي د 0 سره. نو پس y مساوي د څو سره شو 3 سره. نو موږ ته چې کوم قیمت لاسته راغلی دغه قیمت زموږ او تاسې لپاره سم ځواب دی. په پورتنۍ ځوابونو کې موږ او تاسې ګورو چې کوم ځواب موږ ته راکړل شوی. لومړی ځواب منفي y مساوي منفي 3 دی او دویم ځواب موږ او تاسې y مساوي 3 دی. نو موږ او تاسې وایو چې دا ځواب زموږ او تاسې سم دی. ښه ګلالۍ زده کوونکو دا و د 18مې پوښتنې حل. راځو موږ او تاسې اوسه 19مې پوښتنې حل ته چې په 19مه پوښتنه کې موږ او تاسې څخه څه پوښتلي دي. په 19مه پوښتنه کې داسې پوښتلي دي موږ او تاسې نه په دغه ترادف کې یو ترادف یې راکړی چې لومړی حد 5 پر 8 دویم 3 پر 4 او دریم 7 پر 8 نقطه نقطه تر اخره پورې ویلي دي تاسو د a 50 حد مساوي له څو سره دی. نو موږ او تاسې څه کوو a 50 حد پیدا کوو. نو د دې دپاره چې a 50 حد لاسته راوړو څه کوو لیکو اول لومړی سوال 19مه پوښتنه داسې لیکمه چې یو ترادف دی 5 پر 8 بل حد دی 3 پر 4 بل حد دی 7 پر 8 و پر 8 نقطه نقطه نقطه
بیا لیکلي دلته چې تاسو پنځوسم حد د دې مساوي د څو سره دی داسې موږ څخه پوښتل شوي دي. نو لومړی ځواب موږ تاسو ته راکړی دی چې په لومړي ځواب کې لیکلي دي چې A50 مساوي کېږي 50 پر 8. A50 مساوي کېږي 50 پر 8. دویم ځواب موږ تاسو ته راکړی دی چې A50 مساوي کېږي 450 پر 10. 450 پر 10 باندې. او دریم ځواب موږ تاسو ته راکړی دی چې A50 مساوي کېږي یا 50 حد مساوي کېږي 10 پر 450. 10 پر 450 او څلورم حد یې راکړی دی چې A50 مساوي کېږي 20 پر 4. 20 پر 4 باندې. نو موږ تاسو ته دا څلور ځوابونه راکړي دي. موږ تاسو پر حل باندې پایل کوو. لیکو چې حل لیکم. لومړی که تاسو ګورئ دلته لومړنی حد د دې څو دی؟ یو مساوي کېږي 5 پر 8 او دویم حد مساوي کېږي 3 پر 4. نو موږ تاسو ته اړین شی دی باید د دې دواړو ترمنځ توفیر لاسته راوړو. یعنې ډي مساوي کېږي 2 منفي 1 دا مساوي کېږي 3 پر 4 منفي 5 پر 8. نو ډي مساوي کېږي مخرج مشترک 8 ورته نیسو که به دې تقسیم کړو 2 په 3 کې 6 منفي 15. نو دا مساوي کېږي 1 پر 8 سره. نو دلته موږ تاسو ته د ډي یا تفاوت دی د دوی دوه حدونو ترمنځ توفیر لاسته راغی. نو د 50م حد دپاره موږ داسې لیکو چې ان مساوي کېږي 1 جمع ان منفي 1 ضرب د ډي. نو ډي م لرو ان هم لرو یو هم لرو. ان څو دی 50 دی. نو 50م حد یې موږ داسې لیکو چې 50 مساوي کېږي یو حد څو دی 5 پر 8. لیکو 5 پر 8. راځو موږ تاسو د ان په ځای خپل قیمت لیکو جمع ان څو دی 50 منفي 1 ضرب د ډي. ډي قیمت څو دی 1 پر 8. 1 پر 8 لیکو چې 50 مساوي کېږي 5 پر 8 جمع د 50 نه چې یو لاړ شي 9 پر 8. 9 پر 8 او دا مساوي کېږي 8 مخرج مشترک ورته نیسو یا ګډ مخرج ورته نیسو دا لیکو 15 جمع 9. کله چې موږ تاسو دا جمع کو 50م حد د دې مساوي کېږي دلته څو دي 8 مخرج کې خپله لرو 15 او 9 4 او دا 4 شو 15 او 9 14 نه 4 یو حاصل 4 سره جمع 15. نو راځي 450. که موږ تاسو د اختصار کو لیکو چې 2 په 4 کې 8 2 په 2 کې 4 دلته 4 شو یو د 14 2 په کې 14. نو 50م حد زموږ تاسو مساوي کېږي د څو سره 20 پر 2 باندې چې دا زموږ تاسو اخرنی ځواب دی. نو د دې اخرنی ځواب د لاسته راوړلو دپاره چې موږ تاسو ګورو 50م حد په پورتني ځوابونو کې چې موږ تاسو ته ځوابونه راکړل شوي دي کوم ځواب سم دی؟ لومړی 50 50 پر 8 50 450 پر 10 50 10 پر 450 50 20 پر 4. دغه ځواب موږ تاسو سم دی. راځو ګلالۍ زده کوونکو بلې پوښتنې ته. د بلې پوښتنې د حل څه خل ته موږ تاسو نه پوښتل شوي ورکړل شوي یعنی اف ایکس مساوي کېږي ساین مکعب ضرب د ایکس مربع ساین مکعب د ایکس مربع تابع ډي د دې مشتق مساوي له څو سره دی. داسې پوښتلې دي چې که موږ ولیکو څلوېښتمه پوښتنه داسې لیکل شوې ده چې اف ایکس تابع مساوي کېږي ساین د مکعب ایکس مربع. نو ډي اف ایکس پر ډي ایکس مساوي کېږي د څو سره
یعنې د اف ایکس تابع مشتق مساوي د څو سره دی. دلته موږ تاسو ته ځوابونه راکړي. لومړی ځواب یې داسې راکړی دی چې لومړی ځواب یې موږ تاسو ته راکړی دی منفي شپږ ایکس ساین مربع ایکس مربع منفي شپږ ساین مربع ایکس مربع. دویم ځواب یې راکړی دی راته منفي شپږ ساین مربع ایکس کوساین مربع ایکس منفي شپږ ساین مربع ایکس کوساین ایکس مربع ایکس مربع. او دریم ځواب یې موږ تاسو ته راکړی دی چې شپږ ایکس ساین مربع ایکس شپږم ځواب داسې راکړی چې شپږ ایکس ساین مربع ایکس داسې لیکو چې شپږ ایکس ساین مربع ایکس ساین مربع ایکس مربع ضرب د کوساین ایکس مربع. او څلورم ځواب یې راکړی راته شپږ ایکس ساین مربع ایکس مربع. موږ او تاسو ته دغه څلور ځوابونه راکړي دي. د دې څلور ځوابونو د موندلو لپاره موږ او تاسو په حل باندې پیل کوو چې کوم ځواب زموږ دپاره سم دی. لیکو چې د اف ایکس تابع مساوي کیږي ساین مکعب د ایکس مربع. نو د دې ځای نه مشتق د اف ایکس تابع موږ د دې اف ایکس تابع مشتق چې لاسته راوړو عمومي مشتق ضرب مثلثاتي مشتق ضرب د زاویې مشتق. عمومي مشتق کې راځي 3 ساین مربع ایکس مربع. یعنی د مثلثاتي نسبت توان څخه چې کو یو کمو او تواني ضریب ګرځو. په دویم پړاو کې دې ته وایو عمومي مشتق. راځو مثلثاتي مشتق ته. مثلثاتي مشتق د دې چې د ساین مشتق چې د کوساین. نو کوساین لیکم چې کوساین د ایکس مربع. په دریم پړاو کې راځو موږ تاسو چې کو د زاویې مشتق اخلو. زاویې مشتق چې کیږي ضرب د 2x. یعنی دلته زاویه ایکس مربع ده. توان څخه یو کمو توان ضریب او توان څخه یو کمو لیکو 2x. نو دا مساوي کیږي د دې تابع مشتق مساوي د څو سره 2 په 3 کې شپږ. x په خپل لیکم دلته راوړم لیکم چې ساین د مربع x مربع ضرب د کوساین د x مربع. نو زمونږ او تاسو جواب کوم دی؟ دا زمونږ او تاسو جواب دی. د دې جواب د راتلو لپاره موږ تاسو ګورو په پورتنیو ځوابونو کې کم یو سره سمون خوري یا کم یو سره برابر دی. دا ګورو دلته کله بړې ګورو منفي دی علامه دلته منفي ده. په دې ځکه ګورو شپږ ایکس ساین مربع ایکس کوساین لري. دلته ګورو شپږ ایکس ساین مربع ایکس مربع کوساین مربع کوساین ایکس مربع. نو دا رابطه دغه جواب زمونږ او تاسو سم دی. یعنی لومړی مشتقي شپږ ایکس ساین مربع ایکس مربع ضرب کوساین ایکس مربع سره کیږي. راځو ګلالۍ زده کوونکو بلې پوښتنې ته. بله پوښتنه موږ تاسې څخه یو څلوېښتمه پوښتنه داسې پوښتل شوې ده چې لیکلي دي د الجبري افادې یعنې ا مساوي کیږي x په توان د 8 جمع x y جمع y مکعب جمع 15 y مکعب څو متحوله لري. پوښتنه داسې پوښتل شوې ده چې موږ تاسې لیکو یو څلوېښتمه پوښتنه. یو څلوېښتمه پوښتنه کې راغلي دي چې ا مساوي کیږي y په توان د وبخښئ x په توان د x په توان د 8 x په توان د 8 جمع y xy جمع y مکعب جمع 15y مکعب 15y مکعب. لیکلي څو متحوله لري. لومړی ځواب ورکړی دی چې
15. دویم ځواب یې ورکړی دی 2. دریم ځواب یې ورکړی دی 3. او څلورم ځواب یې ورکړی دی 1. حل. ښه ګلالۍ زده کوونکو، دلته تاسو ګورئ د متحولونو نه مطلب څه دی. دلته متحولونو نه مطلب هماغه مجهول دی ترې. ګورو دلته یوازې ایکس وای موږ په دې افاده کې لرو، یعنی دوه مجهوله لرو چې همدغه دوه متحولو په نوم یادیږي. نو موږ تاسو دلته ګورو وایو چې دوه متحوله لري، دلته ایکس وای دی، بل پکې اضافه نشته دی په دې افاده کې. نو موږ تاسو نو وایو دویم ځواب څه دی؟ سم دی. نو موږ یوازې دلته څه لرو؟ ایکس وای، یعنی په دې پورتنۍ رابطه کې یوازې ایکس وای لرو. نو دوه متحوله دي، چې دوه متحوله دي نو موږ وایو دویم ځواب سم دی. دا وګورئ زده کوونکو د یو څلوېښتمې پوښتنې ځواب. راځو موږ او تاسې بلې پوښتنې ته. ښه ګلالۍ زده کوونکو، موږ او تاسې نه 42مه پوښتنه داسې پوښتل شوې که چیرې اف ایکس مساوي 2 سکنډ ته تیتا اوسي وي، نو انتګرال د اف ایکس ډي ایکس مساوي له څو سره دی؟ لیکو 42مه پوښتنه. 42مه پوښتنه داسې پوښتل شوې ده که چیرته اف ایکس مساوي 2 سکنډ تیتا 2 سکنډ ته تیتا وي، نو انتګرال د اف ایکس مساوي ضرب د ډي ایکس مساوي د څو سره دی؟ داسې پوښتنه موږ تاسو څخه پوښتل شوې ده. بیا ځوابونه یې ورکړي دي چې لومړی ځواب یې ورکړی دی، لومړي ځواب دپاره یې لیکلي دي اف ایکس جمع سی، اف ایکس جمع سی. دویم ځواب یې ورکړی دی چې موږ تاسو دویم ځواب لرو چې 2 سکنډ ته تیتا جمع سی، 2 سکنډ ته تیتا جمع سی. او دریم ځواب یې ورکړی دی، په دریم ځواب کې راغلی دي چې 2 ایکس سکنډ ته تیتا جمع سی، 2 ایکس سکنډ ته تیتا جمع سی. او څلورم ځواب یې ورکړی دی چې ln د تانجانت تیتا پر 2 جمع سی. نو موږ تاسو ته دغه قیمتونه راکړي دي. د دې قیمتونو پر اساس باندې چې دا قیمتونه راکړي موږ تاسو په حل باندې پیل کوو. حل لیکم لومړی تابع موږ ته څه راکړي ده؟ اف ایکس مساوي کېږي 2 سکنډ ته تیتا. نو موږ څه باید پیدا کړو؟ انتګرال د اف ایکس ضرب د ډي ایکس. لیکو چې د دې انتګرال اخلو. کله چې د دې انتګرال واخلو لیکو انتګرال د اف ایکس ضرب د ډي ایکس دا مساوي کېږي انتګرال د اف ایکس په ځای خپل قیمت لیکو چې 2 سکنډ ته تیتا ضرب د ډي ایکس دا مساوي کېږي د دې په ځای چې لیکو موږ تاسو لیکو چې که دلته موږ وګورو په دې شکل لیکو چې دا ثابت عدد دی 2 سکنډ ته تیتا دی. نو لیکو 2 سکنډ ته تیتا انتګرال د بهر ته وباسو انتګرال ډي ایکس سره. نو دا مساوي کېږي 2 سکنډ ته تیتا ضرب د ایکس جمع سی. که دا منظم ولیکو نو داسې لیکو چې ترتیب سره 2 ایکس سکنډ ته تیتا جمع سی. نو موږ تاسو ځواب څو دی؟ دا دی، یعنی 2 سکنډ ته تیتا جمع سی. راځو پورتني ځوابونو ته موږ تاسو پورتني ځوابونه ګورو چې کوم ځواب زموږ سم دی. نو وایو چې دغه دریم ځواب زموږ تاسو سم دی، یعنی لیکل شوي دي چې 2 ایکس سکنډ ته تیتا جمع سی. نو په دغه شکل باندې موږ تاسو کولی شو چې دا پوښتنې ځواب کړو. ښه ګلالۍ زده کوونکو، اوس راځو موږ تاسو
څلوېښتمې پوښتنې ته. 43مه پوښتنه داسې پوښتل شوې ده بیا په معادله کې معادله یې راکړې ده چې 8 فاکتوریل ضرب د 10 فاکتوریل پر 8 فاکتوریل ضرب 8 فاکتوریل ضرب 9 ضرب 9 ایکس جمع 20 فاکتوریل ضرب 10 فاکتوریل پر 8 فاکتوریل ضرب 8 فاکتوریل 19 ضرب 9 مساوي 0 سره د ایکس قیمت پیدا کړئ. د ایکس قیمت د پیدا کولو لپاره داسې لیکو چې 43مه پوښتنه لیکلي دي چې 8 فاکتوریل ضرب د 10 فاکتوریل پر 8 فاکتوریل ضرب د 8 فاکتوریل ضرب د 9 ضرب د 9 ضرب د ایکس جمع راکړي دي ورسره 20 فاکتوریل ضرب د 10 فاکتوریل 20 فاکتوریل ضرب د 10 فاکتوریل پر څو باندې پر 8 فاکتوریل ضرب د 18 فاکتوریل 8 فاکتوریل ضرب د 18 فاکتوریل ضرب د 9 فاکتوریل 19 ضرب د 19 ضرب د 9 دا مساوي کیږي د 0 سره. وای د ایکس قیمت څو دی؟ باید موږ تاسو څه وکړو؟ د ایکس قیمت راوړو لاسته. د ایکس مساوي کیږي د څو سره؟ باید موږ تاسو د ایکس قیمت لاسته راوړو. نو د دې د لاسته راوړلو دپاره موږ تاسو څه کوو؟ لومړی ځوابونه لیکو چې ځوابونه یې څو ورکړي دي. لومړی ځواب یې ورکړی دی چې ایکس مساوي -3 ایکس مساوي -3. دویم ځواب یې ورکړی دی چې ایکس مساوي 1 او دریم ځواب یې ورکړی دی چې ایکس مساوي 3 سره. ایکس مساوي 3 سره او څلورم ځواب یې ورکړی دی چې ایکس مساوي -1 سره. ایکس مساوي -1 سره. نو حل داسې لیکو چې موږ ته رابطه راکړل شوې ده. څنګه راکړل شوې ده؟ په دې شکل باندې 8 فاکتوریل ضرب د 10 فاکتوریل پر 8 فاکتوریل ضرب د 8 فاکتوریل ضرب د 9 ضرب د 9 ضرب د ایکس جمع 20 فاکتوریل ضرب د 10 فاکتوریل پر 8 فاکتوریل ضرب د 18 فاکتوریل ضرب د 19 ضرب د 9 دا مساوي کیږي د څو سره؟ د 0 سره. دا قیمت معادله موږ ته راکړې ده. دلته اوس دې ته انکشاف ورکوو. لیکو چې 8 اعلان دې ګورو. اعلان دې تر 8 پورې موږ لرو. تر 8 پورې انکشاف ورکوو. 8 ضرب 9 ضرب 8 فاکتوریل تر څو د مخرج سره اختصار شي. پاس وګورئ تر 8 پورې لرو بل عدد. نو لیکو چې 10 ضرب 9 ضرب 8 فاکتوریل. نو په دغه شکل سره موږ په اسانۍ سره دا لیکو. راځو مخرج ته 8 فاکتوریل په خپله لیکم 8 فاکتوریل په خپله 9 ضرب د 9 ضرب د ایکس جمع په دویم پړاو کې چې موږ تاسو وګورو دلته په دویم برخه کې 20 اعلان دي تر 13 فاکتوریل پورې موږ تاسو قیمت لرو. کله چې در 13 پورې لرو نو د 20 ته تر 13 پورې انکشاف ورکوو. 20 ضرب د 19 ضرب د 13 فاکتوریل ضرب د 10 په 8 په اندازه. نو لیکم 10 ضرب د 9 ضرب د 8 فاکتوریل چې اختصار شي. نو دا کار د اختصار دپاره کوو. 19 ضرب د 9 مساوي کیږي د 0 سره. دا قیمت موږ تاسو اوس ګورو. دلته په صورت کې موږ څو لرو؟ 8 فاکتوریل دلته لرو 8 دلته لرو 8 فاکتوریل دلته لرو د دې سره اختصاریږي 8 فاکتوریل سره. 9 عدد دلته لرو 9 عدد دلته شته 9 په دې ځای کې لرو 9 دلته شته اختصاریږي. صورت کې 8 ضرب +8 سوه ایکس جمع
دلته که وګوره 8 فاکتوریل دلته شته 8 دلته شته دی 9 په دې ځای کې دی 9 دلته شته 19 دلته دی 19 دلته شته 18 دلته شته دا د دې سره اختصاریږي نو مخرج مکمل اختصار شو د صورت عددونو سره یو پاتې کېږي په مخرج کې نو دلته په صورت کې څو دي 20 ضرب د لس 200 دا مساوي کېږي د څو سره د 0 سره نو لیکو چې 800 x مساوي کېږي زر منفي 200 نو دلته 800 x مساوي شو د 800 سره که x پیدا کلاست راوړو نو لیکو چې x مساوي کېږي 18 په 800 تقسیمو نو دا راځي څو یو نو موږ ته د x قیمت څو راغی x مساوي کېږي د یو سره نو پورتنی د معادلې یعنې د x لپاره چې کوم قیمت راغلی دی په ځوابونو کې ګورو چې کوم ځواب سم دی نو د دې ځوابونو کې لومړی ځواب x مساوي منفي 3 دی دویم ځواب x مساوي یو دی نو همدا دویم ځواب زموږ او تاسو لپاره سم دی ښه ګولاله زده کوونکو دا و د دریم فورم پوښتنې چې تر 43 پوښتنې پورې د ریاضي پوښتنې وي موږ او تاسې حل کړو راځو پیل کوو پر څو په څلورم فورم باندې چې د هغې د لومړۍ پوښتنې څخه پیل کوو تاسو خپل هم په کتابچو کې پرې کار وکړئ کولی شئ چې لنډ د کانکور دپاره چې لنډ ځواب ورکوئ هم دلته ګوره 8 فاکټوریل دی ته 8 دی نه 8 دا چې د سره یو ځای کې څو کېږي بیرته په خپله 8 کېږي نو لنډ دا دواړه دې سره اختصار وشي یعنې په همدې ځای کې لنډ هم کولی شئ تاسو اختصار صورت ونیسئ او زر ځواب لاسته راوړئ تر څو وکولی شئ په اسانۍ سره هدف ته ورسېږي دلته چې موږ تاسو ته کار کوو دې په خاطر په تفصیل سره کار کوو چې تاسو یې ښه زده کړئ او په آینده کې د کانکور ازموینې ته چمتو اوسئ ښه راځو د څلورم فورم لومړۍ پوښتنې ته لومړۍ پوښتنه موږ او تاسو څخه داسې پوښتل شوې ده چې لومړۍ پوښتنه په لومړۍ پوښتنه کې راغلي دي د هایپربولا محراقي محور یعنې هایپربولا معادله یې راکړې 25 وای مربع منفي 30 x مربع مساوي کېږي 900 سره کوم یو لاندینی خاصیت لري څلور ځواب ورکړي د x محور سره موازي دی د y محور سره موازي ده یا د y محور باندې شتون لري یا د x محور باندې شتون لري نو لیکمه د هایپربولا معادله لیکم 25 y مربع منفي 30 x مربع مساوي کېږي د 900 سره لومړی ځواب یې ورکړی دی چې لومړی ځواب یې څه ورکړي د x محور سره موازي دی د x محور سره موازي دی دویم ځواب یې ورکړی دی چې د y محور سره موازي دی دریم ځواب یې ورکړی دی چې د y محور باندې شتون لري د y محور باندې شتون لري او څلورم ځواب یې ورکړی دی چې د x محور باندې شتون لري تاسو ګورئ ګلالۍ زده کوونکو د دې پوښتنې د حل لپاره موږ څه کوو حل لومړی موږ د معادله سټانډر یا نورمال حالت ته ګرځو کار پې کوو تر څو نورمال حالت ته وګرځي بیا د هغې نه وروسته موږ تاسو څه کوو دې حل نو داسې لیکو چې 25 y مربع منفي 25 y مربع منفي 30 x مربع مساوي کېږي د 900 سره اطراف د دې معادلې یا دواړه لوري پر څو تقسیمو پر 900 باندې راځو د دې کار دپاره موږ لیکو چې 25 پر 900 دلته y مربع هم لري منفي 30 x مربع پر 900 دا مساوي کېږي 900 پر
900 دا د دې سره اختصاریږي. کله چې موږ اختصار ترسره کوو د اختصار دپاره ښه موږ دلته لیکو چې دا موږ تاسې اختصار کو څو راځي دلته راځي 30 منفي x مربع پر 25 او دا مساوي کېږي د 1 سره. نو کله چې موږ تاسې دلته وګورو a مربع به چېرته قرار لري د y په مخرج کې، یعنې داسې لیکو چې y مربع سټنډرډ حالت a مربع منفي x مربع پر b مربع مساوي کېږي 1. په دې حالت کې موږ تاسې وایو چې x سره کوم عدد y سره کوم عدد نشته بل جمعي حالت کې او a مربع د y په مخرج کې شتون لري، نو موږ وایو چې دا د y محور باندې شتون لري، یعنې محراق یې د چیش په محور دی د y په محور دی. نو موږ تاسې دلته څوم ځواب سم دی؟ د y محور باندې شتون لري. دریم ځواب سم دی. دا چې موږ تاسې په نوي یا څلورم فرم باندې فایل وکړو، نو فایل هم پرې انشاءالله نن وکړو. راتلونکي درس کې به نور مخته لاړ شو. تاسو په خپلو کتابچو کې په تفصیل سره پرې کار وکړئ، یاد کړئ همدغه فارمولونه او رابطې چې کومې دلته کارېږي دا تاسو لپاره ډېرې اړینې دي. نو په خپلو کتابچو کې ولیکئ او تمرین یې کړئ. نو بیا تاسو کولی شئ په لنډ ډول زر ځواب لاسته راوړئ. نور هم په سپېڅلي رب سپارم. الله مو مل شه. ښې چارې.